فرمان کسکر راله یو شعر راځي بس هغه هم ډالۍ کړه. ظالم اور دې را باندې نو خو نو بل نه وکړو او ظالم اور دې را باندې نو خو نو بل نه وکړو اوس شړشم په ګلونو کې زه هم ته له کوشش وکړه خیر دی. دا ته کوشش وکړه. هر په خړو خپو د ویغې وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زم تاسو حضرت اقبال دی وخت کې د پښتون आवाज پیج نه نیخ پنه غو مخاطب یم راغلی او ډیر زبردست او ډیر خسته زه ته راغلی چې دې زه ته جانې ویل شي په جانې باندې مشهور دي. زیاتره کسان چې کم دي دلته چکر راځي او دې زنه خوندونه او مزه اخلي. تاسو لا مونږ یو ډیر زبردست او ډیر خوندور پروګرام راوړی نن د خاندان ډک ان شاء الله. سلور سوال دي ان شاء الله مونږ راوړی دي او د سوالونو جوابونو تاغه چې کم دي ان شاء الله تاسو په اخره کې وایو. پروګرام به در اخره پورې ګورئ ان شاء الله. لایک په لازم راکوئ ان شاء الله او شیرینګ به خامخا کوئ. زموږ سره اوس دې ټیم کې موږ سره یو ګروپ دی د مرګرو چې راغلی دی د مخل چکر دپاره ساخلې پخلیم کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نوم دې څه دی؟ زما نوم خو سعد دی. سعد ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی. مننه. د کوم ځای اوسېدونکی؟ مونږ خو د مردان یو. مردان. دلته څه لپاره راغلی؟ دلته خو د ملګرو وی ویزې چې زوی دا ځای ډېر مزېدار دی. جانې نوم دی ثوابی کې نو ما ورته مې لاړ به شو ولې نه. څه خوند مزه شته؟ ډېر زبردست سرو لګېدو. ملګري بلا شي راغلی دی او بل ډېر د سور ځای دی. او زه ستا نه یو اسان و تپوس کوم ان شاء الله جواب یې راکړي. اوکې نو چې تاسو وایئ هغه څه دي چې بغیر خپو لاړ شي بیا نه راځي؟ بغیر خپو لاړ شي بیا نه راځي. مرګ که نه وایي مرګ نه نه مرګ نه دی بل څه دي. مایې دې غوږی نه دی. کوشش وکړه خیر کوشش وکړه کوشش وکړه بخیر خپو لاړ شي. ذهن او تا کامن سنس سوال کړل نو زه ته اوس څنګه ووایم؟ صحیح شو. ځه څه ټپه څه وغیره څه نور ځم د کتونکو ته وایي ان شاء الله څه شعر یاره فرمان کسکر راله یو شعر راځي نور خو راله د چا دې خو لکه کیمرې ته وګوره. فرمان کسکر راله یو شعر راځي بس هغه هم ډالۍ کړه. ظالم اور دې را باندې نو خو نو بل نه وکړو او ظالم اور دې را باندې نو خو نو بل نه وکړو اوس شړشم په ګلونو کې زه هم نور زبردست ډېر ښایسته شعر دی وویل. زیاتره کتونکي مسافرونو دې ګورو څه پیغام ورکول غواړي؟ مسافر له خدا پیغام ورکول غواړم چې کورونا ده بس احتیاط کوئ او خپل ځان خیال ډېر ډېر ساتئ ځکه تاسو زموږ مټې یې او زموږ د ملک فخر یې تاسو. وعلیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ نوم مې واقعزاده جی. او تعلق د کوم څه ساتې؟ سپین کاڼو سره. سپین کاڼو سره. ښه ستا نه یو اسان تپوس کوم ان شاء الله جواب یې راکړي. ښه هغه څه دي چې د شپې په نیمه شپه راځي او په نیمه شپه ځي؟ رچید د سپوږمۍ په نیمه شپه راځي په نیمه شپه راځي؟ ماښام راځي. نه نه خیر د شپې په نیمه شپه کې راځي او په نیمه شپه کې ځي. مړی روح پي. روح نه دی. څه شي دی؟ ښه یو څه د بل وایم درې پیرې زر زر دا ووایم خړ خر د خړو خپو نه په خړو خټو کې نښتې. خر د خړو زر زر درې پیرې ووایم نه ویلی کېږي. داسې کوشش خو بیا کوم. خړ خر د خټو خټو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ سوار حسین. تعلق د کوم څه ساتې؟ اګارۍ. جانې ته څه راغلی؟ چکر له. د دې څه خاصیت څه چې زیاتره خلک د چکر له راځي؟ دلته کې خو بس ګیر چاپېره ښکلا ده. ګټان دي شنه شنه ماحولونه دي. ګټان ښکلا ده؟ ډېره ښکلا یې ده. ښه صحیح شو. ستا نه یو تپوس کوم اسان غونډه کې جواب ان شاء الله راکړي؟ ان شاء الله.
یو رسۍ د مثال کې تور پر تاغه یو پر دا کټ کړه تاغه دوی سې شوې صحیح شو هغه رسۍ چې ته درې پیرې کټ کې داغه سوی سي راځي شپږ څلور شپږو سوچ په خیر سوچ په خیر شپږ ته راځي که چې درې پیرې کټ کې هغه رسۍ سوی یو سي راځي رسۍ ده چې درې پیرې کټ کې نو نښه نه خښوي یو رسۍ ده او چې درې پیرې کټ کې یو نو- رسۍ ده چې درې پیرې کټ کې نو درې څنګه درې یې سوچ وې دی نه دی درې څنګه لکه درې سې شوې درې سوچ په خیر درې سې شوې مکه صحیح ده درې سې شوې مکه درې سې شوې زیات تر مسافرونو دی ګوري هغې د پاره داسې شعر لري یا څه ټپه یا څه بس مسافري شلېدلی کټ دی ماله شلېدلی کټ کې نه راځي خوبونه السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه چلې خیر نوم دې سره ابو ذر او تعلق د کوم څه ساتي شوې سره شوی سره جانې د سره راغلی بس سور لرالو مونږ وی چکر بو مخه بدل کو انټرټینمنټ بو کوم ها ستانه او سان تاسو کوم ان شاء الله جواب راکې او جی ان شاء الله کو راضي الله غي هغه سړي چې پزما کماندې نور لا د اوسه پورا غنې دیدلې مکه باندې بس مکه باندې ورسه لکه نور یې لیدلې کنه نور لا هغه سړي چې نور لا پزما کمانه غنې دیدلې سوري وای نو او کنه سوري خنمر نه لیدلې نه نه خیر کوشش وکړه سوري دی کنه سوري دی سور نه بس بس د سمندر ویخ پې کې دی چې او بس مکه نه کنه په دی وجه السلام علیکم وعلیکم سلام ابای جان نوم دې سره فقیر محمد او د کوم څه تعلق ساتي مردان جانې ته سره راغلی دلته به ټور راغلي شکر ده د دې څه خاصیت څه دي دلته چینې مینې بیږي غرونه دي اوس موسم یې ښه او غاڼه وڼه ده او ګاڼه مو را جوړ شي ستانې او ستان تاسو کوم صحیح ده جواب ان شاء الله راکې ولې یو رسه ده تا یو پیره کټ کړه د هغې دوی سې شوې هغه رسه تا درې پیرې کټ کړه د هغې سوی سې شوې لس راځي لس نه راځي سوچ وکړه خیر ده صحیح زه کوشش وکړه ځه سبا دی چې درې پیرې کټ کې به څو راځي زه باچاجي نه به وکړم باچاجي یو رسه ده چې یو پیر د کټ کا دوه ټوټې شوې چې هغه رسه ته آیا درې پیرې کټ کا څو ټوټې شوې A mí se está bastante ya, digo, un poco de está de buena, ¿no? Te voy a ver. Te voy a ver, bastante ya, tío, زه خیر ستان تاسو کوم کنه no más está pues que bastante ya, dime tú, güey. له کوشش وکړه خیر دی Da te cushi, bastante. ها باچاجي د زیات چکر راغلی زیات تر مسافرونه دی ګوري څه پیغام لري ایله پر Y era pegamos un su. Vale, juegue de la cesa para de او ټول مرغو د پکای شي راځي او بس سیل کې وځي. السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سروریا بلال خان او تعلق د کوم ساتي شوی کلی سره تعلق ساتم ها د جانې ته سره راغلی مونږ خو انټرټینمنټ راغلی مونږ چکر بو هغه مخه بدل کو کیونکه 15 میاشتې بعد فوج نه راغلی په چټه باندې نو مونږ وی لګه مخه بدل کو د دې ځای د ښکلا بله کې سویل غواړي ماشاء الله انتهایی خسته او ستانه تاسو کوم ان شاء الله ستانه غوته ان شاء الله جواب راکې کنه جی جی هغه سړي چې د شپې په نیمه شپه راځي او په نیمه شپه ځي دا خو ستوري دي چې تیاره شي راشي چې لږ ساعت د معمولی ته خبر سترګو پړک کې دوره ساعت ل راځي او بیا ځي په دې باندې سوچ کول غواړي درځي بیخي څه شعر وغیرہ درځي نو شعر خو بس داسې خاص راځي نه خو کلی کې بغټ په دیوالو لیکم سترګو د اشنا لیونې کړی یم زبردست لاست ټایم پیغام سور کې پښتنو د مسافر ته بس انجوایمنټ کوي ټوپک او تماچونه لري اوسي کیونکه ډېر بوره حالت شروع دی خاص کر زموږ صوبې کې سوشل میډیا چې وګورئ ډېر بوره حالت شروع دی نو انټرټینمنټ کوي خو سره دغه
چې نه جنگ جګړه پکې نه وي ماشاءالله ښکلې ځای وړ ورکړل ښکلې سندرې دي دلته ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره مجاهد ها مجاهد وروره د کوم سره تعلق ساتي زه غبنیر سره تعلق ساتم جانې سره راغلي جانې ته خو بس ملګری سره راغلی وم بیا ویزو چکر له جانې ته یو رالو د دې ځای داسې څه خاصیت دی چې زیاتره خلک دلته چکر راځي یاره دې کې خو بس دا اوبه دي او دا بوټي دي دې خلک راځي مونږ هم په خپله پړومبي ځل لالو زه ستانه یو اسان تپوس کوم انشاءالله جواب بیا راکړې نو که تپوس کړه جواب یې یو رسۍ ده اوږده هغه یو پیره کټ کړه د هغې دوه حصې شوې آیا هغه رسۍ ته درې پیرې کټ کړه دا څو حصې شوې یو پیره کټ کړه دوه حصې شوې او هغه رسۍ مثال ته درې پیرې کټ کړه دا څو حصې شوې شپږ حصې شوې نه شپږ شوې خیر کوشش وکړه سوچ وکړه بس دغه به ټیکې ده نه ته تخته ما کوشش وکړه خیر دی سوچ پوه کړه سوال ستا غلط دی یو پیره دې کټ کړه دوه حصې شوې ما دا وایي که نه که هغه رسۍ مثال ته یو پیره کټ کړه که نه نو دوه حصې راځي آیا هغه رسۍ ته درې پیرې کټ کړه څو حصې شوې نو شپږ حصې شوې که علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره بچا عابد جی او تعلق د کوم ساتي یاره تعلق د بشخرین سره ساتم او راغلی دی زیاده پر صرف د اسلام آباد د سره یم ماشاءالله دې ځای کې داسې څه خاصیت دی چې دغه ځای نه راغلی سکون دی نور وغیره بس چې ټینشن درې دلته کې را راسه سکون به ته ملاویږي بالکل پورا من ماحول ستانه او تاسو کوم ستانه غونته کې انشاءالله جواب بیا راکړي جی جی وای هغه سری چې د شپې په نیمه شپه راځي او په نیمه شپه ځي یاره دا خو به ته ونه وایم به تیاره ځي نو نه یوې لمحې له راځي او یوې لمحې بعد بیا ځي یاره دا نشم یو رسۍ ده هغه تا یو پیره کټ کړه مثال د هغې دوه حصې شوې که نه هغه رسۍ ته درې ځایه کټ کړه ته څو حصې شوې درې ځایه کټ کړه څو حصې شولې نو هغه د دوه حصو که نه یو رسۍ ته درې ځایه کټ کړه که نه د هغې څو حصې شوې څنګه څلور حصې ووایه څنګه لکه ګوره دې خوا ما ته وګوره 1 2 3 4 دا 3 کټ که 4 حصې جوړې شوې ډېره مننه زیاتره پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړې مسافرو ته خاص کر مسافرو ته دا وایم چې په هر ځای کې ډېر په دیانتدارۍ سره د کار کوي ډېر په ایماندارۍ سره د کار کوي او د خپل ملک د خوږ پاکستان نوم دې په یو ملک هم بدنام نه کړي بقایا پاکستان هم یو ښکلی ملک دی او خدای پاک ته دلته وکړي لکه څنګه چې دا ځایونه دي د سیل دپاره او ګورنمنټ له غونډې پروجیکټ کړل او ډیولپ کړل نو دلته کې هم ښه ښکلي چانسز دي نو کیدی شي لکه څنګه چې عمران خان ویلي بیا خلک بار نه ځي بلکې د بار خلک راشي او دلته کې نوکرۍ وکړي علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره مظفر خان یوسف زی او د کوم ځای سره تعلق ساتي چینه ډېری سره دلته څه راغلی دلته بس هسې ملګرو یې چکر له چکر له راغلي دا ځای دې خوښ شو او جی بالکل څه مزه پکې شته ډېره زیاته مزه ده پکې ټولو ملګرو ته دا وایي چې راشي دې ځای خوندونه والي دې ټیم کې ستانه یو تپوس کوم انشاءالله جواب بیا راکړي بالکل کو د جواب درکولو در به کم ګذر نه کو خاموشه پاتې شم هغه څه دي د شپې په نیمه شپه کې راځي او په نیمه شپه کې ځي خوب په نیمه شپه کې راځي که نه خوب نه په نیمه شپه کې راځي په نیمه شپه کې ځي अब गिदड़ी ना गिदड़ ना रे दसे بیا خو مال بل څه بند نه راځي کېدل انیمې شپې راځي چې انسان ویني بیا تښتي زر زر درې پرې دا وایه خړه خر د خړو خپونه په خړو خټو کې نه ختلې دا به خطاب نه تی و زر زر خړ خړ د خړو خپونه خړو خټو کې نه ختلې خړ خړ د خړو خپونه په خړو خټو کې نه ختلې خړ خړ په خړو خپو د ویغه وکړو دا به ګپي اواسې ګپي زیاتره مسافرونه ګور څه پیغام ورکول غواړي مسافرونو ته داسې نه یم خو بس دا ورته یم چې خدای خو په وطن شته که او بس خپله مزدوري کوئ او خپل خیال ساتئ ځکه چې دلته حالات ډېر خراب دي کو د کرونا دي کو هسې دي مسافرونو ته صرف زما دا دغه ځان خپله مزدوري کوئ مزدوري وکړئ د هغې نه پس بیا ځان خپل وطن ته په امن او په دغه راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي نوم دې څه دی خوشنود علي خوشنود علي ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی ټیک شوی تعلق کوم څه ساتئ زه د رستم نوي کلي سره تعلق ساتم جانې ته څه لپاره راغلی چکر دپاره مې واړه راوستې دي ماشومان دا دي ستا نه یو اسان غونډه تپوس کوم انشاءالله جواب بیا راکړي کو د درکوو انشاءالله در به یې کو لکه وس کې مې
سوال صحیح دی آسان دی هغه څه دي چې بغیر خپو لاړ شي بیا نه راځي بغیر خو خو یو مار دی نو هغه بیا واپس راشي بیا واپس راځي که نه دا څه دي چې بغیر خپو لاړ شي بیا نه راځي مړی ولې بغیر خپو لاړ شي بیا نه راځي مقبرې نه کوشش وکړه یو مړی دی بل خو نشته مقبرې ته لاړ شي بیا نه راځي بل زیاتر پښتانه یې ګوري څه پیغام ورکول غواړي یا څه شعر یا څه نور څه وغیره شعر نشم ورکولی مسافري مې په خپله ډېره کړې ده ټوله د دوا سلام یې خدای دې پاک دې خو خوشحاله ساتي تاسو پروګرام وکړو الحمدلله ډېر زبردست او ډېر خوندور پروګرام او ډېر زیاته مزه وکړه کم تپوسونه چې مونږ د کومو ملګرو نه کړو انشاءالله د هغې جوابونه تاسو ته مونږ په دې ټایم کې اوس وایو لومبی تپوس مونږ وکړو هغه څه دي چې د شپې په نیمه شپه کې راځي او په نیمه شپه کې بیا ځي نو هغه تاریخ دی دویم تپوس چې کوم مونږ وکړو چې هغه څه دي چې هغه د نور لا په ځمکه باندې اوسه پورې نه دي لیدلی چې نور لا په ځمکه باندې اوسه پورې نه لیدلی نو هغه تیاره ده چې لا نور نه دي لیدلی په ځمکه باندې دریم تپوس مونږ دغه وکړو چې یو رسۍ ده چې شاید هغه یو پیره کټ کې د هغې 2 حصې شوې چې هغه رسۍ 3 پیرې کټ کې نو د هغې 100 حصې راځي نو د هغې 4 حصې راځي څلورم تپوس چې کوم مونږ وکړو د هغې جواب دا دی چې هغه څه دي چې بغیر خپو ځي او بیا واپس نه راځي نو هغه زندګي ده چې کومه زندګي زموږ وروسته تېره شوې ده نو هغه تلې ده هغه واپس نه راځي دا څلور سوالونه مونږ تاسو نن په پروګرام کې راوړو انشاءالله امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي دې ټیم کې ما حضرت اقبال له او ما سره د کیمرامین ګلزیب خان له اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو